السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. الله تعالی مو تل په خپلو کارونو کې کامیاب او سرلوړي لره. دوستانو دوی وظیفې درخیم سپیوه باندې عمل وکي، لیوې څخه پرهیز وکي. په زندگی ان شاء الله الله تعالی پر تا باندې فقر، مسکنت، غریبی نه راولي. په زندگی به تل فقر او له مسکنت سره نسی مخ، او نه به په زندگی په ټول عمر ته دا شکایت وکي بل ته سیزما دومره زیات مال ده، دومره زیات پیسې دي، خو برکت نسته پکې. دغه دوی وظایف، دغه دوه عمل زه درښیم. په دې دواړو عمل وکه، مثلا له یوې څخه پرهیز وکه، په بل عمل وکه، ان شاء الله چې 200 روپۍ ګټې د ورځې په هغه کې به الله تعالی د کروڑو روپو برکت راچوي. یعنی کم کار چې خلک په کروڑو روپۍ کوي، هغه کار به ته په 1000، 50,000، 100، 200 په 2 روپو کولی شي، ځکه چې ستا پر پوک به برکت ولویږي، ستا زیری د بل د 100 روپو مقابله به کوي. یا ته غریب یې، الله تعالی به دومره زیات مال او دنیا درکړي چې ډیره بې انتها زیاته به وي. او دوستانو که چیرې په دغه کار باندې چې دا دوه عمله دي، دوی وظیفې دي، هغه چې زه تاسو ورڅخه منع کوم، پر هغه سربیره بیا تاسو هم هغه کار کوئ چې موږ وایو دا مه کوئ، یعنې منع ده، داسې وظیفه ده، خو ته په هغه وظیفه نه کوې، یعنې له هغه څخه منع ځان نه راولې. بیا که ستا هر څومره دنیاوي دستي به ختمیږي، له منځه څخه به ځي، بلکې تا ته الله تعالی هر څومره زیاته دنیا درکړې ختمیږي نه، خو په هغې کې برکت بیا نشته، برکت ختمیږي د دغه عمل په وجه باندې چې ستا په کور کې، د تا په معاشره کې دغه عمل وي، په یو باندې دی مال زیاتیږي، برکت کیږي، او بل که موجود سو که دی کوي، په دې سره به مال هم کمیږي، په مال کې کم برکت هغه به ضرور ځي، هغه برکت به الله نه پکېږدي، بلکې هغه برکت به ورڅخه اخلي. نو دوستانو راځئ، دا یو ډیره بهترین عمل ده چې تاسو درښیم، له دې څخه پرهیز وکئ، منع وکئ. دوستانو بار بار مو ویل چې دا یو داسې وظیفه، داسې عمل دی که په کم کور کې موجود سو، یعنې یو یې د کور د نیستي کولو د رزق ده، او بل یې کور ته د راوړلو د رزق ده. ډیره خوندور عمل ده. خو تر دې مخکې دوستانو چې دا وظیفه موږ تاسو درښیو، زموږ ستاسو څخه یوه هیله ده، هغه دا چې زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او تر نورو ملګرو هم ورسوئ ویډیو، شاید چې هغه ملګري هم له دې څخه ناخبره وي او هغه په دغه باندې ځان خبر کړي. دوستانو راځئ ځو هغه عمل درته ښیم چې هغه کوم عمل ده. هغه دا د دوستانو کله چې یو کس، یو سړی او یو کاروباري یا هر یو څه وي، مثلا داسې کله ماخستن کور ته راسي، له کاروبار څخه، له هر شي څخه د ماخستن لمونځ وکړي، بیا دی له هغه بعد ځي پر دوکانو، پر روډو باندې بانډارونه کوي. بیا چې کله دی بانډارونه کوي، بیا د شپې کور ته نیمه شپه را رواني، مثلا چې داسې وخت دی چې ډېر ناوخته وي، خو بیا چې کله دی بیده سي، هلته د سهار وخت پر راورسېږي، د سهار لمونځ ورڅخه قضا سي. نو چې د سهار لمونځ قضا سو، بیا دی داسې وخت راپورته سي چې یا 9-10 بجې، له هغه وروسته بیا دی د دې تیاري کوي چې د کار په تلاش سي ولاړ سي. نو دی په هغه دوران کې د کار په تلاش سي، نبي علیه السلام فرمایي چې دا سړی د دې سوچ او فکر نه کوي چې زه به د روزي خاوند سم او رزق به وګټم، و خپل عیال ته به راوړم، یا زه به نور پر مخ باندې ولاړ سم، ما ته به الله تعالی زیاته دنیا راکړي. خو که چیرې بیا هم الله تعالی داسې سړي ته ورکړي چې هغه د شپې ناوخته بیدېږي او سهار لمونځ قضا ناوخته راپورته کېږي، کار ته ځي، که چیرې بیا هم الله تعالی و دې سړي ته دنیا ورکړي، خو په هغه دنیا کې الله تعالی برکت نه اچوي. یعنې دی به ګټي د میاشتې 100، 2 لکه، 3 لکه، هغه 3 لکو روپو به دی ته د 15,000 روپو جای هم نه نیسي، یعنې بې برکته به وي، پر دی لار به ځینې ځي چې په هغه باندې به دی پوکېږي هم نه، کله به له تاوانو سره مخ وي، کله به له ناجوړیانو سره مخ وي، کله به له مشکلاتو سره مخ وي، اگر پر هغه لار باندې ځي برکت به نه کوي، ډېرېږي به نه. ولې؟ ځکه چې نبي علیه السلام فرمایي چې څوک چې سهار وختي کار ته ځي،
مثلا سهار لمونځ یې وکئ، له هغه متصل ولاړئ کاروبار ته، د خپل کاروبار په تلاش باندې د دې سړي دنیا ډېرېږي. ولې؟ ځکه چې سهار وخت یو داسې وخت چې الله تعالی د خلکو د قسمتو د روزي فیصلې کوي. مثلا الله تعالی جل جلاله ملائکه امر کړي دي چې دا سړی په کار پس روان ده، د دې لپاره دونه روزي ولیکه چې دا باندې دونه روپۍ ګټي. دا بل سړی په کار پس روان ده، د دې لپاره ولیکه خو چې کله سهار تیر سو، ناوخته سو، ته ناوخته راپورته کېږي، ملایکه هغه کتاب بند کړي، بیا الله تعالی د هغو خلکو روزي نه لیکي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي سهار وخت چې د خلکو د روزي د لیکلو ده، الله تعالی د قسمت په دا وخت کې لیکي. او هغه خلک چې ماخستن لمونځ وکړي، له هغه وروسته متصل راسي سورة یاسین تلاوت کې بیده سي. بیا چې کله سهار راپورته سي، وختي خپل لمونځ په جماعت باندې وکړي، له هغه وروسته راسي بیا سورة یاسین تلاوت کړي. کله چې سورة یاسین تلاوت کوي، له هغه وروسته الله تعالی ته دعا وکړي چې الله زما په کار او په مال کې په رزق کې برکت واچوي. له هغه وروسته د خپل کار په تلاش ولاړ سي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې سړي په دنیا کې به برکت الله تعالی ضرور اچوي. ضرور به الله تعالی جل جلاله دې سړي دنیا مال ور ډیروي، رزق به ډیریږي، ځکه چې د الله تعالی د رسول او د الله تعالی په شریعت باندې عمل کړی ده، بد سوی نه ده. پر هغه وخت باندې د روزي په تلاش پسې ووتی، پر کم وخت د خلکو د روزي رزق د ورکولو الله تعالی فیصله کوي. بل دوستانو، د دې لپاره یو کوچنی واقعه درته راوړم. یو داسې واقعه ده چې له دې سره بالکل برابره ده. ستاسو دماغ، ستاسو عقل هم دا واخلي چې یاره دا حقیقت ده، داسې خبره ده چې هغه خلک چې سهار وختي په کاروبار ځي، د هغو رزق ډېرېږي، برکت پکې ولیږي. او هغه خلک چې بیده یې سهار لمونځ نه کوي، ناوخته کاروبار ته ځي، د هغه رزق نه ډېرېږي، که بیا هم ډېرېږي الله تعالی برکت نه پکې اچوي. یو واقعه درته راوړم. یو د وخت ولی اولیاو یو چا پوښتنه جن وکړله چې زه کاروبار کوم، پیسې مې نه ډېرېږي، اولاد مې ډېر، زامن مې ډېر، خو بیا هم الله تعالی برکت نه پکې اچوي. هغه ستا د کور ماحول څنګه ده، هغه رنګه ورته بیان کوي. ورته ویلې زه تاته یو کوچنی مثال در کوم چې هغه دا ویلې پسونه پیژنې، هغه ورته وویل ښه یې پیژنم. ول سپیان پیژنې، ول وویل ښه یې پیژنم. ول پسونه په کال کې ډېر لنګېږي که سپیان؟ ول یا سپي ډېر لنګېږي، مثلا دا کم کنګریان چې دي. ول پسونه ډېر لنګېږي کلي؟ هغه ول یا ډېر نه لنګېږي، سپي ډېرې پر لنګېږي. ول د چا رمه ډېره ده، مثلا د کم وجود د ځمکې پر سر باندې د کم شي ذات ډېره د پسو او که د سپیو ده؟ ول د سپیو ده لږ ده، د پسو ده ډېر ده، ځکه چې سپیان نسته پر دغه باندې، کله جای مړ سوي کله چیرې. ول ها استعمالوي په دنیا کې څوک ډېر شان حلالوي، څوک کلمیږي پسونه. ول بغه باوجود هم بیا ولې ډېر دي؟ ځکه چې سپی په ورځ کې په کال کې څو واره لنګېږي او شپږ اووه بچیان راوړي، او پر هغه سربیره حلالېږي هم نه، څوک یې نه حلالوي، ځکه چې د سپیو غوښه خو ناروا ده، حرامه ده، مرداره ده، په شریعت کې بندش مناواله راغلی د دې څخه. پسونه د سدي په کال کې یو وار لنګېږي، خو پر هغه سربیره هم بیا مسلمانان دا حلالوي د اخترانو لپاره، چې دا اوس د 12مې میاشت روان ده، د دې لپاره، د خیراتو لپاره، ډوډۍ کوي، د ودو لپاره، د دغو ټولو لپاره یې حلالوي، حالانکې دا په کال کې یو وار لنګېږي. ول اوس هم تا ته معلومه ده چې څوک ډېر دنیا پر سر باندې، هغه ورته پسونه ډېر دي، ول سپي لږ دي، ول یا نو ښه. هغه ورته وویل، هغه ولې چې تو اوس له ما څخه دا پوښتنه وکړه چې دا ولې ډېر دي؟ دې سړي په جواب کړتلو چې دا ولې ډېر دي، ولې پسونه د ځمکې پر سر باندې ډېر دي، الله تعالی دومره برکت کې اچولی ده، په سپو کې نشته. هغه ورته وویل زه یوه وجه درته وایم چې هغه دا ده، سپی چې د ټوله شپه غاپي چې کله نیمه شپه سوه بیا نو بیده غرمه راپورته سي، میږي چې دې چې کله یې شپانه وباسي، سهار وختي ماخستن چې کله راسي مړېږي بیدې سي، ښه په ارام خوب باندې بیدې سي، یا د کوچیانو په اصطلاح پنډې سي. کله چې بیده سوې، سهار چې څنګه ملال اذان وکئ، لمونځونه وسولو، شپانه چې څنګه لمونځ وکړي، لمر لاندې راختلی، میږي خپله رمیږي، د خپل روزي په تلاش پسې ځي، چې واښه دي مثلا چې دوی خوري ځان ورباندې مړوي.
ولېلې ولسپی چې د ټوله شپه غاپې سر سره راپورته سي په دې ټیم باندې راپورته کیږي چې هغه غرمۍ او کم پسونه چې دي هغه ټوله ورځ تللي په خپل د روزي په تلاش پسې خو بیا ماښام چې لمر لوېږي دوی راسي قرار بیدې سي سهار وختي بیا د روزي په تلاش پسې ځي نو ده ورته وویلې چې زموږ او ستاسو مثال هم دغه ده څوک چې د شپې تر ناوخته پورې ناست او بیا سهار تر ناوخته پورې بیده راپورته کیږي هغه په کار کې به ضرور بیا د کاروبار کې الله تعالی برکت نه اچوي کم چې د ماخستن له لمانځه وروسته متصل بیدېږي سهار وختي بیا له اذان سره پورته کیږي جماعت کوي سهار وختي په خپل کاروبار په تلاش کې ځي د هغه په کاروبار کې به الله تعالی ضرور برکت اچوي نو دوستانو دغه وظیفې مې در وښوې دوه عمله دي له یوه څخه په کلکه فریض وکړي له نن نه بعد او په بل باندې عمل وکړي انشاءالله زه تاسو ته ګرنټي درکوم چې په فضل د الله سره الله تعالی به تا په دنیا کې برکت هم اچوي او ډېرېږي به هم بیا به راځي ما ته په کمنټ کې لیکي چې قاري صاحب تاسې کومه خبر موږ ته کړې هغه حقیقت سولو کاش داسې وختي ته دا عمل موږ ته راښودلی و خو دوستانو دا د یو یاد د ماخستن له لمانځه وروسته چې راسئ سورت یاسین تلاوتوئ که چا سورت یاسین نه وي زه درې واره الحمدلله شریف وایاست درې واره قل والله که چا سورت یاسین زده وي هغه تلاوتوئ سهار له لمانځه وروسته سورت یاسین تلاوتوئ چې هر شی مې زده وي الله تعالی ته دعا کوئ متصل د کاروبار په تلاش پسې ځئ الله تعالی به ضرور ته په کار کې برکت اچوي